زه بعضې وایي چې دا عزیز والی په پښتون قام باندې ولاړ ده ګوره انډیوالانو زه درد لرم زه د تکفین و تجهیز په دفتر کې وم په جمهوریت کې تکفین و تجهیز و دغه اردو بسې مړه کېدل پولیس بسې مړه کېدل انتحاریان بسې کېدل او بالاخره وژنې او جنګونه بسې کېدل ما به د دغه شهیدانو ګوتې په بایومتریک کې ثبتولې څه مې کول د شهیدانو ګوتې ما به بایومتریک کې ثبتولې ما په دغه ګناهګارو سترګې 12 کاله مکمل ولیدل چې دا پښتانه داسې لت پت په خونه کې کېدل په صلحاو ډک د مړو موټرونه مشرقي پلو به روان په صلحاو ډک د مړو موټرونه به جنوبي خواته روان یعنې داسې شپه ورځ به نه وه چې په زرهاو ځوانان پښتانه ونه وژل شي یو یې د جمهوري عسکر په نوم وژل کېده بل یې د طالب په نوم وژل کېده داسې میندې مې لیدلې چې یو زوی په طالب کې وژل سوی او بل زوی په اردوی ملي کې وژل سوی او ما دا په سترګو لیدل زور مې نه راسو او هغه وخت مې د عقل هم دومره کار نه کوو ځکه زما په دې قام باندې زړه نور داسې ټکه شوی هر یو یې غولوي چې دا سړی یې چې دا پښتون دې ولیده چې د روپۍ مسئلې پر منځ کې راوسته خبره ختمه سو هغه باید شی خوشي کړي هغه که بولوس یې جوړ کړي که هغه تجارت یې وکړي که هغه اعلان یې وکړي یا که هغه وروره ګوله کمبل کار وکړي زه وروره ورته په مخه او بل ما ورته انسانان یو سړی چې خبرې کوي هغه معلومیږي چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي داسې معلومیږي بلواک پښتون د لورې نه معلومیږي دغه خلک چې جمهوریت نه ادرس ته راځي غاپي $4,500 معاش و ته یې دغه ځینه داسې کلک راونیسه ته پښتون ورته لاله تا 20 کاله جمهوریت کې $4,500 معاش و ورته 2 لاسه راوړنې ماته ووایه نشي ویلی ښه ورته زه تاسې کوم چې بیا تا بوزم هلته کښېنم څه دې کوم همدغه انور هدي زما کلیوال دی د خوږیاڼو دی احادي صاحب څو ورځې مخکې څه وویل همدغه وزیرو د مالیې وزیرو 6 نفره پښتانې خپل ځان سره نه 6 نفره پښتانې خپل ځان سره نه ونیول اوس راغی یو څو خوږې خبرې وکړې ټول پښتانه ورپسې ودرېدل سبا به دا بیا وزیري بیا به هم پښتون دا نه مني داسې ځوانه طبقه ځوانه زاړه ماړه خداحافظ بای بای محافظه کار پښتون خداحافظ دغه حمدالله محب زما د کلي دی خوږیاڼیوال ده حمدالله محب د 15 نفرو ننګراریانو لس مې ورته ویوړو مال 3,000 نفره هزارګان بورسیا کې ځي مال دغه 15 نفره ننګراریان ولېږه مال اول نمره فارغه شوي او عزیز جانه ته قوم پرستي کوي زه لارځ بیا بله ورځ غږېږو خپله فکر وکړه ښه زه څه کوم زه په څه وکړم خوږیاڼیوال مې داسې هغه څه خو چټلین زما په خېټه کې پرته ده بوی کوي غورځوم یې پښتون چې بوی کوي ویې غورځوه چې په ګټه نه و پښتون باندې ولاړ نه ویې غورځوه کورې ورته زه بلواکه زه خپلواک ژمن په پښتو ولاړ په افغانیت ولاړ په ارزښت ولاړ چې د سر دښمن دی وینه دې ورته وبخه ورته همداسې په افغانیت ولاړ راسه چې ورته ملګری دی زه ورته د سره ولاړ خو قصه کور ور دی اوس چې محافظه کار سړی دغه مسلمیات څومره ستر سړی و ته وښیه چې یو ډول پل جوړ کړی زه اول خپل ننګرهار باندې لګېږم وښیه مسلمیات سي یا هغه بل زمونږ بل بدماش ښیم ظاهر قدیر وښیه ته دې وښیه څه کړي راواچوه څه کړي تر ټولو قوي وروره بندر تورخم ده
ډیر زیات تجارتونه کېږي، ډیر محصولات او پیسې راټولېږي، ګمرکي پیسې. ولې د ننګرهار وضعیت دغونه ښار دی، هېچا غټ نه کړه دغونه. اوس وخت کې دا خوږیاڼي ته برق ورغی وروره، بله دغه 4 کالو کې اخوا سړکونه جوړ سول، لږ زره ازادي سوه، لږ زره برابري سوه.